قدرمانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هلکرای کوم د اقليمي بدلون د مخنيوي په اړه د ملګرو ملتونو د رشمه غونډه د نومبر له 10 نیټې څخه تر 21 نیټې پورې په برازیل کې ترسره شوه. دغه غونډه چې د 2023 کال د مې په 28 نیټې د برازیل د حکومت لخوا طرحه شوې وه د اقلیم د اداره کولو په پاره د ملګرو ملتونو لخوا منل شوې یوه څو اړخیزه غونډه وه او د پاریس تړون سره سم د هوایي تودوخې کنټرول یې عمده موخه وه. چین هم په دغه غونډې کې ګډون کړی و او د ښو پایلو د ترلاسه کولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي. چین د نړۍ د زرغون پرمختګ او د اقليمي بدلون د نړیوالې ادارې د پیاوړتیا لپاره د مهم محرک او مرستندوی ځواک په توګه پیژندل کیږي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې تاسو ته دا معلومات وړاندې کړم چې چین له تیر 2024 کال راهیسې د اقليمي بدلون د مخنیوي په دغه هیواد کې د کاربن د بازار د آبادولو، د تولیداتو د کاربن اغیز د اداره کولو او د اقليمي بدلون د مخنیولو په پار د نړیوالو همکاریو په شمول څو برخو کې کومې مثبتې نتیجې ترلاسه کړې دي. د چین د اکولوژیک چاپیریال وزارت څه موده مخکې د 2025 کال لپاره د اقليمي بدلون د مخنیوي په باب د دغه هیواد د تګرارو او عملونو راپور خپور کړی دی. دغه راپور ښیي چې په 2024 کال کې په چین کې له فوسیل انرژي نه پرته د نورو انرژیو د کارولو اندازې د انرژیو د کارولو په عمومي اندازې کې په سلو کې 19.8 برخه نیولې وه. په 2014 کال کې په چین کې له سکرو څخه د استفادې اندول 8.4 و، خو په 2024 کال کې دغه اندول 53.2 سلنې ته راښکته شو. په همدې کال کې په چین کې د لیتیم بټرۍ او لمریزې انرژي د چارو د ګڼو شاخصونو د زیاتوالي اندولونه له 10 سلنې نه پورته وو. برسېره پر دې په تیرې لسیزې کې په چین کې د نویو انرژیو د موټرونو تولیدي اندازې په نړۍ کې لومړی مقام نیولی دی. د دغه راپور له مخې په 2024 کال کې په چین کې د نویو انرژیو بیړیو د سپارښتنې اندازې د نړیوال بازار په سلو کې 80 برخه نیولې وه. چین د انرژیو او صنعتي چارو د زرغونېدو او د ټیټ کاربن د ایستنې په برخو کې ټولې نړۍ ته د لیدو وړ خدمتونه کړي دي او کوي یې. د چین په کوښښونو سره په ټولې نړۍ کې له باد او لمریزې انرژۍ څخه د برېښنا د تولید لګښتونه په جلا جلا توګه 80 سلنه او 80 سلنه کم شوي دي. په 2024 کال کې د بیا استفاده کوونکو انرژیو په ساحه کې د ټولې نړۍ د 40 سلنې کاري فرصتونه د چین لخوا برابر شوي وو. دغه راز له باد او لمریزې انرژۍ څخه د برېښنا د تولید په پار د چین تولیدات نورو هیوادونو ته هم صادر شوي دي او په دې مناسبت هر کال په اړوندو هیوادونو کې د کاربن د ایستنې د کمښت اندازه 1 میلیارد ټنو ته رسیدلې ده. قدرمنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.